بسم الله الرحمن الرحیم. راځه د نن ورځې درس ته. زه عبدالله یم. زه راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه پوټ شاپ راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي څه شو دا راغلی. په تېر درس کې ورته ګورم موږ فایل چې کوي ختم وکړئ. اوس راځم چې ته ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک کوم. څه شو په اول کې لیکل دي انډو دی، دلته لیکلي سټیپ فارورډ دی او دا چې دی بیکورډ دی. دا داسې مثال دی ګورئ. که زه چې راسم ورته ګورم مینه دا راواخلم، دا دغه مې راواخیستې مثلا عموما داسې یو ډیزاین مې راواخیستی. اوس که زه راسم ورته ګور پر دې باندې کلیک وکړم څه شو د چې کېږي شاتګ کېږي. ګورې یو شاتګ ولاړې نور نه یې تللي. که ته وغواړې چې دوه درې واره شاتګ دې ولاړ سي نو بیا به راسې دلته به کلیک پر وکړې. چې کله کلیک وکړې څه شو دلته لیکلي مینې ګورډ څه شو چې دی کنټرول الټ زد چې دی شارټ کټ دی څه شو. که راسې ورته ګور پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې مینې دا هم ولاړې د منځه، او که راسې ورته ګور کلیک پر وکړې څه شو دا هم ولاړې د منځه، او که راسې پر دې باندې کلیک وکړې دا هم د منځه ولاړې. چې هر څو ورته کلیک کړه که کنټرول زد ووایي یې پله شاتګ کېږي چې هغه چې دی د انډو کار دی څه شو یعنې سټیپ چینج څه شو دا کار دی. او که ته چیرې غواړې چې دوه درې واره شاتګ وکړې نو بیا چې دی کنټرول الټ زد څه شو دا دواړه به نیسي بیا چې کېږي دوه درې واره شاتګ کېږي. او که ته اوس وغواړې چې هغه چې ما کوم ډیډیټ پکښې کړی دی هغه دې بېرته راسي نو بیا به راسي ورته ګورې دلته به کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې دا دی وینې وایي سټیپ څه شو سټیپ فارورډ. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې هغه برته راسي درته دا راغلی درته ورته ګورې وینې دا هم راغلی او دا هم درته راغلی. که راولي ورته ګوره ویستل کېږي او که ختموي چې کېږي ختمېږي. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي صحیح شو. دا چې اتګ یې پله کېږي دوه درې واره کېږي دا برته چې کېږي مختګ کېږي او دا شارټ کټ کیز دي عموما دا کار کوي. د هغه څخه وروسته راځم چې ته فیټ ته. فیټ به یې داسې کار کوي ګورې. که زه چې راولاړ شم ورته ګورم وینې د دې ځای څخه پر دغه ته راځم ورته ګورم وینې پر دغه دلته راځم ورته ګورم درېږم الټ مې سیسټم پراخلم صحیح شو الټ مې ونیوئ کلیک یې پر وکړئ دغه مې راواخیستې ورته ګورم دلته مې چې کښې شوی صحیح شو. اوس په دغه کې که ته وغواړې چې زه چینجینګ کوم لاسوهنه کوم عموما دې کولی شي بیکې باره که راسې ورته ګورې کلیک پر وکړي. چې کله کلیک وکړي اوس دا دې ورته ګورې چې کار یې شروع کړي. د دې شارټ کټ چې دی شفټ کنټرول اف سی سو. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره دا راغلی. اوس دغه ډیزاین دی دلته مختلف ډیزاینونه دي. که ته وغواړې چې دا ډیزاین ورکړې ورته ګورې وینې دا ډیزاین ورکول کېږي، او که راسې ورته ګورې وینې دې ځای څخه دا ډیزاین دی دا ډیزاین ورکول کېږي. خو دلته مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړي. او که ته چیرې وغواړې چې یاره زه د دغه رنګ ور بدلوم مثلا دلته زه به راسم یو ډیزاین به ورکړم چې دی معلوم سي دا مې ختم کړئ څه شو. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم کلیک پر کوم اوس دا ورته ګوره وینې د دغه اپسیټي ورته ګوره څو ده 100 ده صحیح شو. که زه وغواړم چې یاره دی څو سي 50 سي نو ورته ګوره لږ اندازه چې شو کمزوری شو. که تیزی ورته ګوره تیزېږي او که کمزوری کوي چې کېږي عموما کمزوری کېږي صحیح شو. دا کار کوي صحیح شو. او د هغه څخه وروسته زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه کلیک پر کوم ایډیټ ته ایډیټ چې راغلی صحیح شو دلته لیکلي کټ کټ خو داسې در معلومېږي. مثلا زه راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه یو ځای انتخابوم دا یو ځای مې انتخاب کړئ. که زه راسم پر کټ باندې کلیک وکړم بل ځای به لاړ سم پیسټ یې کړم د دې ځای څخه ختمېږي بل ځای راځي. او که چیرې کاپي کړې دلته هم راځي او بل ځای هم چې کېږي راځي. دا د کټو د کاپي چې دی عموما برخې ده. او دا بیا څه کار کوي کاپي مرج. کاپي مرج بیا داسې کار کوي څه شو. که ته وغواړې چې یاره زه یو شی یا مثلا دوه یا درې شیان مثلا لیرونه دي څه شو چې کوم هغه کاپي کوم. مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دا راخلم د دې ځای څخه دا راخلم کشوم یې سیرو دلته یې ږدم څه شو دا دی. اوس نو که زه وغواړم چې یاره دغه دواړه زه انتخابوم راځم ورته ګوره وینې دا دواړه داسې انتخابوم. چې کله دې انتخاب کړه باره که راسې ورته ګوره وینې پر کاپي مرج باندې کلیک وکړې دغه دواړه درته چې کېږي درته کاپي کېږي عموما دواړه ورته ګوره عموما چې کېږي کاپي کېږي. چې بل ځای ورته ګوره پیسټ یې کړې نو عموما دواړه چې درته رابسي. مثلا مرج دی که ته وغواړې چې هر څونه ما مرج کړي دي هغه عموما درته کاپي کېږي برته چې کېږي درته پیسټېږي صحیح شو. او پیسټ خو در معلومېږي چې عموما د پیسټ کار دی عموما چې کېږي پیسټېږي. خو دلته زموږ سره یو بل شی دی چې دا دی صحیح شو. اوس دلته لیکلي دي ورته ګوره وینې وایي پیسټ فیشل صحیح شو. اوس که زه وغواړم چې یاره زه راځم ورته ګوره کنټرول ډي دا ختموم راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته یې ږدم دلته مثلا یو شی راخلم صحیح شو. مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم دونه اندازه چې کوم انتخابوم. چې کله دې انتخاب کړه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې د چې کاپي یې کړه سوري زه دلته ولاړ یم دلته راځم پر لیر باندې ورته ګوره وینې پر هغه لیر باندې ولاړ یم صحیح شو. دلته به راسم به راځم ورته ګوره کلیک پر کوم دا چې کوم دې ځای څخه کاپي کوم. چې کله دې کاپي کړه باره که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه ایډیټ ته راځم صحیح شو. راځم پیج سپیشل ته اوس دا ورته ګوره وینې چې کار د پیسټ کار دی وایي پیسټ ان پلیس صحیح شو. که کلیک پر وکړې ورته ګوره ځای پر ځای باندې چې شي دی به کاپي صحیح شو. چې کوم یو دی دا چې هر ځای ته یې کېږدي کولی چې کېږدي صحیح شو. دا خو ورته ګوره دې کار دی.
او که زه راسم ورته ګورو وینئ دې ځای کې څخه ایډیټ ته ایډیټ چې رالې څه شو که راسې ورته ګورو دلته لیکلي پیسټ انټو څه شو پیسټ یې که چې شي انټو معنا دننه که راسې دلته کلیک کړو ورته ګورو وینئ دننه چې شو پیسټ وینئ چې دننه ورته ګورو چې شي پیسټ څه شو دا دی وځي نه که زه راسم ورته ګورو وینئ دې ځای کې څخه دلته معلوم کړم زه راځم دلته یو شی چې کوم دا اندازه مې انتخاب کړه څه شو باره که راسې ورته ګورو دلته کلیک کړو کې دا چې کوم کاپي کوم چې کله دې کاپي کړئ راځم ورته ګورو دلته چې پیسټ یې کړه انټو دننه ته ګورو مې دې ځای کې څخه اوس نو ځکه راسم ورته ګورو وینئ دې ځای کې څخه دننه چې دی وینئ دننه ته ګوره د باندې نه وځي څه دننه چې شو پیسټ څه شو عموما دا کار کوي او که زه چې راسم ورته ګورو وینئ دې ځای کې څخه کلیک وکړم یو شی چې کوي کاپي مې کوي چې کاپي مې کوي څه شو باره که راسې ورته ګورو وینئ دې ځای کې څخه ورته ګورئ آوټ سایډ څه شو و پیسټ یې کړه د باندې څه شو که راسې دلته کلیک وکړو دې ځای کې ورته ګورو وینئ کې د باندې ورته ګورو وینئ د باندې چې کوي پیسټ یې هغه مې ورته ګورو آوټ سایډ کړه د باندې پیسټ نو زموږ سره درې خواوې دي هر رقم چې ته کاپي کوې ورته ګورې پیسټ یې او عموما کاپي او پیسټ دی څه شو که راسې ورته ګورې وینې دا عموما پیسټ دی دا چې دی دننه دی دا د باندې دی په تا پورې مربوط ارزه ورته ګورې چې ته پیسټ یې کولی چې پیسټ یې کړې او درته راپسې څه شو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته کلیر دی کلیر معنی چې کول ختمول اوس که زه راسم ورته ګورو پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورو دا مونتې کوه ټول چې درته ختم بس بس خلاصه مثلا چې ما کم دغه راخستی دی چې کم ځای مې انتخاب کړی دی هغه کلیري د منځه باسي نو دا عموما ورته ګورو د دې کار د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او شارټکټ کې تاسو وینئ د هر شارټکټ ورته ګورو ورته لیکلی دی څه اوس کلیر یې نه لري هر شی شارټکټ نه لري خو نور شارټکټ ټول ورته لیکلي چې دا د دې شارټکټ دی دا د دې هر یو جلا جلا شي دی ورته لیکلی دی او دغه څخه وروسته راځم چک سپیلینګ ته چک سپیلینګ داسې کار کوي ګورئ که زه راسم ورته ګورو دې ځای کې څخه کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړم راځم ورته ګورو دې ځای کې څخه ولیکم مثلا په دې ځای کې ورته لیکم چې بوک دې ولیکئ څه شو لږ اندازه به چې کم غټ به کم چې دا اندازه مې ورته راویستل څه شو دا راغی دا بوک شو اوس ورته ګوره دغه بوک سپیل چې دی سم نه دی څه شو ورته ګوره بي اوکې دی اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي چک سپیلینګ پر دې باندې چې کله کلیک وکړئ څه شو راځم اوکې کوم یې نو دلته راځم کلیک ورکوم څه شو ښه د ویب پلا راسم ورته ګوره دی به کلیک پر وکړم څه شو دی به انتخاب کړم انتخاب چې کوي څه شو راځم ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم څه شو راځم ورته ګوره چې چک سپیلینګ ته پر دې باندې کلیک کوم څه شو اوس دلته کار نه کوي چې څه مشکل دی خو عموما ورته ګوره د دې لپاره استعمالېږي څه شو که زه وغواړم چې چېرته د یو شي سپیل زه جوړوم څه شو سپیل یې معلوموم عموما ورته ګوره دلته موږ ته یو ډایلاګ بکس خلاصېږي نور هم راته راځي څه شو لکه په ورډ په اکسل کې چې موږ ویل نو هلته درته وایي کوم یو ته استعمالوي څه شو هر یو چې ته استعمالوي کول چې استعمالوي کړې هغه به درته راشي څه شو زه به دلته راسم ورته ولیکم بوک از ګوډ دا مې ولیکئ څه شو ماره که زه راسم ورته ګورو وینئ دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ چک سپیلینګ ته راځم کار نه کوي اوس چې کېږي نه راځي درته او دغه څخه وروسته که راسئ کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي دي فایند اینډ ریپلیس فایند اینډ ریپلیس که څه کوو موږ یو شی چې کوئ پیدا کوئ څه شو عموما که پیدا کوئ ورته ګوره پیدا کېږي او که یو شی په بل شي باندې بدلوئ ورته ګوره یو شی په بل شي باندې بدلېږي څه شو نو که ته وغواړې چې یاره زه فایند اینډ ریپلیس استعمالوم کولی دې کې استعمال کړې او دلته راباسي څه شو یا اپلای کوې ورته ګوره په فایند کې یو شی پیدا کېدی په ریپلیس کې یو نوم په بل نامه باندې چې کېدی بدلېدی څه شو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې استعمالېدی دا فایند دی او هغه چې دی ریپلیس دی دا خو ساده دا مو ویلي دي او که زه راسم ورته ګوره وینئ پر دې باندې کلیک وکړه اپلای څه شو که اپلای کوئ ورته ګوره وینئ پر دې باندې دا هم د چک سپیلینګ په رقم دی خو اوس په لحاظ لپاره کار نه کوي څه شو دغه چک سپیلینګ اصل کې دا دی چې مثلا یو سپیل د یو شي غلط وي هغه سمه یې نو عموما ورته ګوره دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي او اپلای هم پر هغه باندې چې قیاسي او درته راځي اوس عموما ورته ګوره نه دی کار کوي او نه دی نه پوهېږم چې ستونزې څه شي ده خو عموما ښایسته په کمپیوټران کې چې کار وکړي راځم د هغه څخه وروسته چې شته فیل ته فیل داسې کار کوي ګورئ که زه وغواړم چې یاره زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم څه شو زه راځم ورته ګوره وینې دونه اندازه انتخابوم چې دونه اندازه انتخابوم اوس که زه وغواړم چې یاره دغه ته زه یو رنګ ورکوم کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړئ فیل ته راځم پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګوره دې ته یو رنګ ورکوم مثلا یو ډیزاین ورکوم دلته ورته ګوره مختلف ډیزاینونه دي دا رنګ وینې هر رقم پیسې دې ورکوم ډېری څه رقم استعمالوي دی کولی شي چې استعمال یې کړي کلر راځم ورته ګوره کلر ورکوم دې ځای کې ورته ګوره سور رنګ مولا ورکړي اوکې مې کوي څه شو نارمل کې راولي مثلا په بل ډیزاین کې راولي دا مختلف ډیزاینونه دي څه شو اندازه یې ور ډېری کې کومه باري اوکې که چې اوکې دې کوي څه شو نو عموما ورته ګوره هغه به چې شي دا رقم راسي درته دا چې کوم شي ته انتخاب کړی دی څه شو چې
چې کوم ځای تا انتخاب کړي هغه ته هغه رقم رنګ ورکول کېږي او هغه رقم رنګ چې کېږي عموما استعمالیږي. څه دا کار کوي. اوس نو که زه راسم ورته ګورم دې ځای څخه دلته راځم کلیک پر کوم څه زه غواړم چې یاره دونه اندازه مثلا انتخاب کړم چې کله دې ورته ګورم دلته به راسم ورته ګورم کنټرول نیسم ډي وایم د اپله ختموم ډیلیټ یې کړم چې کله ډیلیټ کړي دلته درېږم زه راځم ورته ګورم دا انتخابوم چې انتخاب دې کوي بار راسي ورته ګورم ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک کړه فلټر راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس کلر ته راځم وایي څه رقم رنګ ورکوي پر نام چې ورته ګورم دا مختلف ډیزاینونه پیټرن ورکوي ورته ګورم داسې رقم ډیزاینونه دا ورکوي خو دا عموما ورته ګورم اندازه یې ډېر ارزونه اندازه چې کوي ورته ګورم دننه هغه رقم رالی که او که ته اوس وغواړې چې د شاوخوا ته مثلا بل ډیزاین ورکوم بل رنګ ورکوم نو بیا به راسې ورته ګورې ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک وکړې راباسي چې شته سټرک په سټرک چې کله کلیک وکړې بېرته هغه رقم رالی زه غواړم چې د باډر ته مثلا یو څه رقم رنګ ورکړم یو داسې د شی رنګ ولا ورکوم نو اوکې که چې اوکې دې کوي راځم ورته ګوره دا ډیزاین کې راولي آوټ سایډ راولي انسایډ راولي دننه راولي سینټر کې راولي په څه طریقه راولي مینې برته هغه ډیزاینونه دي هغه ډیزاین کې چې تا راولي اوکې که چې اوکې دې کوي هغه ورته ګوره دننه راسي وینې دننه یې مې رقم رنګ ورکړي او رقم چې ډیزاین درته راغلی اوس که زه راسم کنټرول مې نیسم ډي وایم چې ډي دې واسي اوس ورته ګوره مینې شاوخوا مینس آوټ سایډ مینې شاوخوا ته مې دننه مې یو ډیزاین ولا ورکړي خو شاته خوا ته مې ورته ګوره یو ډیزاین ولا ورکړي او هغه رقم ډیزاین چې درته راغلی نو دا عموما ورته ګوره دې ځای څخه مې نیسه ته دې ځای پر ورته ګوره دا دې چې د دې کار وکړو نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې انشاءالله خدای کول بیا به دا ووایي چې د چی لپاره استعمالیږي او څنګه کار کوي دا کار کوي